د طالبانو سپورټ کوي لګا دا سړی ما ټوکې په خېټه وختلې نو صحیح ده باز هر څوک چې هر څه کوي نو ازاد دي هر څه چې کوئ ښه کوئ که بد کوئ کوئ نور بېغلې مه کښېنئ ولا دا خدای نه ښه دي ښه اوبه نه وړي بد چې دي بد و زجر به بېرته ګورې نه خو بس دې پنجشیریانو ته همدا ببرکوټي ماماګان ښه دي ښه داسې دی چې موږ خو د لنډغرو ملاتړ نه کوو او هر هغه ځای کې چې زموږ ملي بیرغ نه وي د هغې ملاتړ نه کوو هر هغه ځای کې چې زموږ ملي بیرغ نه وي د هغې ملاتړ نه کوو هو مشوره ورسره کوو دلیل ورسره وایو منطق ورسره وایو جنګ ورسره نه کوو کینو ورسره په یو میز دی کینی په یو به زه کینم به خپل نظر شریکوي زه به خپل چې نو به بیا ولس فیصله کوي چې څوک حق وایي څوک نه حق خو کاري صاحب داسې خبره ده ګوره دوخه اوله موږ نه منلو دغه سره وغږېږه ملګري سره کاري صاحب سره خبرې السلام علیکم کاري صاحب څنګه جوړ یې بخیر یې وعلیکم سلام زړګیه څه حال دی جوړ زیات قراري ده جوړ وخندله وجرې کاري صاحب وجرې ولا چې خندا ښه شی دی که نه خندا چې د زندګي مالګه ده دا مالګه چې ونه خورې نو به دې فشار ټیټ شوی ښه نو وجرې ته مالګه راباسې د مور ته یې وجرېدله بوره نه راباسې وجرېدله بوره خو به مچیو پسې ګرځو چې د مچیو شات ډېره دي مالګه څه کوې مالګه خو موږ وجرې دا 40 کاله ده خوړلې ده وجرېدله ښه او مالګه خو زموږ ملک کې ډېره پرېمانه ده بیا د هغې غرونه دي راوړی دلته نور خوره والله کبله کم ده وجرېدل نور ښه کاري صاحب څه حال شکر دی څه حال دی الحمدلله څه په کار دی د دې وطن لپاره او د ټولو اقوامو لپاره چې پکې د هغې عزت او هغه خوندي مال او سر او عزت او بیان ازادي یا د هغې حقوق خوندي هغه کومه لاره ده چې موږ اختیار والله که اوس خو زه څه نه سم ویلی وجرېدله خدای دې پوه شوې هغه راولي پوه شوې چې د ټولو پښتنو پکښې خیر وي وجرېدله آفرین خو ګرد عمر چې ګورې وجرېدله پښتون وجرېدله پوه شوې په هر ځای کې وجرېدله دی کمزوره پاته دی په هر ځای کې وجرېدله بې تعلیمه دی غورځېدلی دی وجرېدله پوه شوې د هرې لارې دی دغه سوی دی وجرېدله نو که وجرېدله پښتون چې وجرېدل دغه 40 کاله کې دغه رقم در بدر حق په سره دی دا وادي اورېده زه لکه خبرې کوم ملګرو زما را خبره کې ټوکه نو بخښنه غواړم تا دا وادي اورېده ډېر ویلو خبرې دې 2 دانې وکړې وادي اورېده دې شپږ وویلې ځانو خیر وجرېده خو دا خو ټول پوه وامې ورته صحیح ده خدای دې انصاف روزي که نور هم لا وایي وادي اورېده ښه زړګیه جار دې شم زما خندا زما مقصد دی چې وخاندو بخښنه غواړم البته درنه شاید ته زیر تاثیر راغلی او قربان شم زړګیه دا راته ووایه چې مثال حل لاره څه ده زما د نظره حل لاره دا ده که نه زه افغان یم په ټوله دنیا کې اسلامي نظامونه شته د دغه ځای پورې وروره خلک عالي دي اغوندي او داسې زه کولی شم دغه ځای پورې صحیح ده ګوره دغه ځای پورې اوس نارینه یم دغه ځای پورې ګوره ورور دا مې دوغره ګیره ده او دغسې پډغې دغسې کولا غواړم وګرځم خپل ملک کې او چاته خیانت ونه رسوم دا مې ارزو ده چې د بیرغ سره مینه لرم غواړم ټول کالي وکړم که ماته څوک دا زمینه هغه وکړي زه غواړم د بیرغ یو مودل شم که څوک یې ومني را سره او زموږ پیغام خلکو ته ورسېږي زه غواړم چې دغه یو څه وکړم چې د بیرغ مینه خلکو ته وښیم لکه رحیم صدیقي چې په ځان رسموي خو زه به د کالیو له طریقه یا د نور هغه طریقه چې بیخي لکه رښتینې مینه به زه د بیرغ سره خلکو ته وښیم کله چې موږ ټول یو شو ګوره مثال زړګیه ته لکه پنجشیري وروڼه زموږ خپل بیرغ جګوي د مقاومت والا ملي بیرغ نه وي ته ورته پکارېږي او ته راځې دلته د امارت ملاتړ کوې نو چې په زور هغې سره جګړه هغه شي که چېرته دی داسې کوي چې زموږ بیرغ سره ملاتړ نه لري او هغې یې لري نو ته سبا مجبور کېږي چې د هغې ملاتړ وکړي دې سره هغه وکړي که نه لکه مجبور داسې دی چې موږ وایو ولې ټول یو نه کېږو یو مسلمانان یو صحیح دی وروره ټول اکثریت مسلمانان یو اکثریت چې مسلمانان یو اسلامي افغانستان او یو دانه بیرغ درې رنګه هم پکې کلمه ده هم دنیا سره هغه دی هم به نور به د دې نه بعد به لکه توبه وباسو چې نور به په چې لاسې درته وجلي یوه ورځ به د سولې په هغه کوو هغې نه بعد به زه خپل اول د ټولو نه مخکې داسې یو لویه دعا کوم او بیا به وایم چې څومره رانه په بنده ذات حتی چې څوک رانه خفه شوی د هغې نه به بښنه غواړم او هغې باندې به بیا آیاتونه وایو بیا به لویه دعا کوو بیا به نور د یو پرمختګ د خوشحالۍ ورځ به دې خلکو ته راولو چې هر سړی د سولې د ورځ په تمه دی
واورو جمهوریت کې چې دا درګوره زړګیا جمهوریت کې چې دا 3.5 لکه فوجیان او دا 3.5 لکه فوجیان چې دی خو هغه خپل کورونه الته به سرپرخت دي کنه مو خپل خويند سرپرخت کو کنه یا که همدغه امارت والا بیا کوم جګړې مګړې هغه شي دی لاړ شي هغه ته سبب خپل مند او خپل عزتونه خپل خزو او اولادونه به لري ولی لا د مسافر پیدا کوم موږ را حکومت دی وروره زملاتړ کوم ورانه نه ورانو مې نه نیوکه کوم نیوکه زما یعنی ګور رښتینی نیوکه چې دا هغه ډیر کار کوي که سړی و چې ستا پلان د امان کوم ستا د سکه وروره په کنزلو باندې نه ده چې د چا ګوره یو نیوکه یو تحریمي یو تحقیري او یو چې لکه زړه نو خو خلاصه څلور رقم د تنورم شم ویل وزه وایم چې نیوکه به سره وکي د چا ناموس ته تیرېدنه نه وروره کله که موږ مبارزه کوو یا خبرې کوو یا زموږ ټولنه د دې تاغه شي چې موږ یو بل خویندو ته کنځلې وکړو خو لکن کله چې زه اوس دا کله نیوکې کوم په پاکستان باندې کوم زه خو نه وایم چې ټول خلک داسې دي زه په دې ادارې باندې داسې نیوکې کوم زه وایم شکر موږ امارت نظام لرو یا هر څه چې لرو تاسو ولې ځان ته دا دوره کلونه یو ورځ تاسو خپل ملک جنګ ونه کړ د اسلام لپاره موږ ته وایي چې هلکت دی یا لبره دی یا لمږه لرو بر پښتونخوا هغه شو نو غږ درځي اوس څه ویل غواړې زړګیان څه ویل غواړې ګوره پر بیرغ باندې زه هېڅ اعتراض نه لرم چې پوه شوې بیرغ دې زموږ زه همیشه ودرېدل خپل د افغانستان درې رنګه بیرغ سپورټ کوم ودرېدل هېڅکله دا نه وایم چې زه د دغه خپل درې رنګه بیرغ سپورټ نه کوم مګر خبره دا ده موږ دغه مخکې چې دغه درې رنګه بیرغ و دغه درې رنګه دغه و خو زموږ سره هېچا داسې همدردي ونه کړله زموږ سره یې وفا ونه کړله پوه شې په دغه درې رنګه بیرغ باندې ودرېدل دغه چیر نظام چې ودرېدل هېچا زموږ سره داسې رحمدردي را سره ونه کړله په ګردو وروره زه تا ته بیرغ ښیم او بیرغ به تا سره څه وکړي بیرغ خو یوه ټوټه ده یوه کلمه ده هلته ژرنده ده تا سره پیسې کومک نشي کولی تا سره کوم دا یوه ټوټه ده کلمه دې لیکلې صحیح ده دې کې ډېر قدرت او پاور شته دی ولې دا داسې نه ده چې ډوډۍ راواخلي ستا خوله کې درکړي صحیح ده دا لکه داسې دی چې اوس مثال که پخواني نظام کې یو څوک هغه صحیح ده زه وایم تا ته به څه نه رسېدلي خو به دا دومره کسانو چې تقاوت اخیسته دا دومره کسانو چې د ډاکټرۍ پیسې د پوهنتون استادان به د مکتبونو معلمان به سرمعلمان به یا به د افغانستان پوجیان به یا به دا په اکثره خلکو که نه نو د دې د هر انسان ولې حقوق خوړل شي وروره موږ په اوسني نظام کې دې باندې زه نوکه لرم وروره وروره ولې زه یو دی مثال هغه جمهوریت هغه جمهوریت دی ستا امارت دی بل مثال خپل یو تنظیم دی هغې ځان ته یو دا تنظیمونه دي اخرې بیرته راځي خو زه وایم ولې موږ هر څه نه په دغې فیصله نه کوو چې ولې یو بیرغ منو ټول راجع کوي چې سره زه ستا په څنګ کې کښېنم ته زما په څنګ کې دا ډلې ورکې شي ترې چې ټول یو شي که نه هر ځای کې بیرغ لګوي ټول به په تا به ناست وي نه به وایي چې نه به ته ګوره زړګیه نه به ته ما ته کوم ټیټ سترګی نه به زه تا ته ټیټ سترګی یم نه به بل ته یې نه به یعنې بهترینه د حل لاره د جنګ ختمولو دغه ده ځکه موږ په کلمې په ټوټې جنګ کوم دغه غواړې چې پوه شوې دغه بیرغ دي زه هم غواړم چې دغه بیرغ دي او در دغه یوه بیرغ لاندې پوه شوې ګرد راټول سو نو بیا چې پوه شوې په هغه بغل کې ودرېدل ستا سره هغه بیرغ خلک نه مني بیا ته څه کوې چې نه مني بیا درې شي را سره هلته دې راته کښېني بیا جنګ ورسره نه کوو بیا درې شي میز ته دې کښېني بیا به خلک فیصله کوي بیا به داسې چل وکړو ګوره بیا به داسې چل وکړو 40 کاله دغه 40 کاله ودرېد دغه میز ته موږ دی راوبلله ودرېدله کله زموږ ته پوه شوې د بیرغ دغه وکړي احترام یې وکړي ودرېد وروره پرون دا نن هم درته وښیم چې د مسعود د زوی څنګ کې اولنۍ خوا کې ځان ته ملي بیرغ لګولی هغې نه خوا خپل لګولی صحیح دی رایه ورم درته او که نه منې یعنې موږ داسې نه وایو چې د دوی طرفدار یو موږ حق ووایو چې هغوی داسې کوي ولې امارت والا ورونه زموږ داسې نه کوي چې دا مو ملي دی او بل مو د ګوند دی خو شاته یې خپل هلته څنګ کې ورته ولګوو که نه موږ ورسره څه مشکل لرو په هغه باندې زه اعتراض نه لرم چې پوه شې هغه خود دې ودرېدله باید هغه چې دغه چې وکړي چې هم پوه شوې د افغانستان ملي بیرغ بغل کې ودرې هم چې دا بل هېڅ خبره نه ده مګر دا چې ودرې پوه شې یو رقم بیرغ درته جوړ کړي بل رقم بیرغ درته جوړ کړي بل رقم درته جوړ کړي چې ته ورته راسه وروره پوه شې پر دغه میز را سره کښېنه پوه شې دغه وینه مو سره په شرکت دغه هر څه مو ودرېدله په شرکه یې در سره کوو مګر ستا سره په هغه لار نه وړي اوس
د تر ټولو بهترینه حل لاره دا ښه نه ده چې یو درې رنګه ملي بیرغ لرو او دې ته زیاتره د افغانستان میلیونونه خلک بهر د ملک دي که داخل د ملک دي که هر ځای کې ورسره مینه لري کلمه هم ده پکې میراب هم دی محراب هم دی نو څه شی غواړو دوکه موږ اسلام نه تسلیمو د اسلام لپاره جنګ نه کوو اسلام ته جنګ ته لاره نه هوارو نو ولې داسې نه کوو دا خو بهترینه خبره ده وجره دا باید وشي وجره دا کار په دې خو زه هېڅ اعتراض نه لرم وجره دغه زما درې رنګه بیرغ دی په دې باندې زه د اټانې اعتراض نه لرم خوښ مې دی چې خپل ګوره زړګیه دا علت داسې دی دا څنګه موږ راوړلی شو چې دا زه ته څه وایو دا دغسې راوړلی شو چې دا ته هم داسې وکړې او دا زه هم داسې وکړم لکه دغه د مسعود زوی هم داسې وکړي او همداسې ملا عمر زوی مو کې همدغسې د ټولو د هر یو هغه شي ګوره زیاترو کې کوشش پکار دی چې د یو بیرغ هغې ډلې ټپلې به ورکې شي یو بل ته به هغه نه هر سړی به قصه به یې ختموي وروره ملي بیرغ دی او ډېرو کلونه نه دی اسلامي هم دی نور غواړو څه شی نور غواړو څه شی نو زه وایم ګوره زه وایم زړګیه دا یو ملي بیرغ دی ملي هویت دی په میلیونونو کسان بیرون د ملکه په بره پښتونخوا کې په هغه دنیا ځایو کې خلک د دې ملاتړ کوي که غواړئ چې د دې پیړوالی موږ بنسټ بیا غټ شي نو دا راځئ داسې یو لاره وکړو ګوره امارت والا ورونو موږ نه وایو چې ستاسو بیرغ مشکل لري نه ورونو موږ ورته احترام لرو په جګ انوارې کېږدو په پاس په هغه ځای کې جګ ځای کې لګو او احترام ورته لرو ولې دا بهترینه لاره د جنګ ختمولو د هغه دا ده زما یوه طرحه ده که منې ویې منئ که نه منئ زه به مړ یم یوه ورځ بیا به زما د خبرو ارمان کوئ چې والا دې دغه ښه خبره کړې وه خو زه وایم چې مخکې د دې چې کله موږ یو بل یا نورې وینې توی کړو یا نور جګړې ته لاړ شو یا نور وراني ته لاړ شو یا نور بې اتفاقي ته لاړ شو یا نور لکه دا څنګه چې ملک مو دنیا نه پېژني حالات مو خراب دی نو دغه لکه یو بندوبست ورته وکړو دا خو باید هېڅکله داسې ونه شي چې موږ ودرېدله پوه شې خپل افغان هره کم چې ودرېدله چې زما د افغانستان پوه شوې هندو یي لا زه دونه احترام ورته لرم که لا خپل ورور ته چې لرم که زما د افغانستان ودرېدله یا که هندو یي که تاجک یي که ازبک یي که هر څوک یي زه احترام ورته لرم زه پوه شوې زه ملاتړ د ټولو کوم ودرېدله مګر دا بعضې وخت چې دغه بعضې شیان ته وګورم زړه ډېر راته دغسې ودرېدل بعضې وخت داسې راسي چې بزګر سره پوه شې پر دغه باندې زړګیه ګوره زه تا نه پوښتنه کوم ستا اوله غوښتنه د امارت نه دومه غوښتنه دي د جمهوریت مشرانو جمهوریت خو مثال د دا اوس د تر ټولو غټ نه غټ هغه چې دی ګوند چې دی هغه جمهوریت دی ځکه هغې کې ټول دي هغې کې ټول اقوام دي که نه نو د دوی نه همدغسې د مقاومت والا او یا د امارت والا او یا د حزب اسلامي د دې ټولو نه مو دا غوښتنه څه ده چې څه د حل لاره ده چې دغه به بهتره نه چې هر یو د یو بیرغ لاندې شو که نور کوم هلته هغه کوو هلته به خالي یوه ټاپۍ نور به پکې بیرغونه نه استفاده کوو هر ځای ور هغه کې که نه بیا کلمه ورته بې احترامي هم کېږي یو وایي زما دې نه دی جګ کړی بل وایي زما دې نه دی جګ کړی یو ځای کې جنګ کېږي دا هغې به هلته کلمه لګولېږي دلته سبا به یو غټ مشکل وي نو زه دغه دپاره لکه دغه زما غوښتنه ده او دغه زما پرورنه ده او دغه زما هدف دی دغه ته راځي یعنی دا باید سر کم پوره شي یعنی تاسو دا باید دې ته سر کم پلان وتړی شي چې پوه شوې دا رقم موږ وغواړو چې پوه شوې دا څنګه پوره کېږي زه لایف راغلی یم دغوره وغږېږم ته راشي وغږېږي ملي بیرغ په هکله دغسې همداسې یو بل راشي همداسې یو بل راشي د خلکو فکرونه خلاص شي تر څو دا خبره غټه شي د هر ولس دپاره وروره پنجشیری دی هغه هم ولا که تا سره ووایي چې زه بلکل دا نظام نه منم هغه هم اوس دلته چې تا دا امارت راوړي هغه هلته خپل خود پورته کوي که تا دلته بل راوړي هغه هلته خود خپل پورته کوي که نه ځکه هغې هم هغه د یو د تحریک لکه یو د ګوند د یو ګوند هغه د نظام دی اوس دغه امارت والا چې دی دا هم د یو ګوند دی دلته دا ګوندونه پوهېږي زړګیانو که څوک به په دې سیاست پوهېږي یا نه بعضې ملګري به نه پوهېږي خو ډېر پوهېږي پکې دا ګوندونه چې دي دا د رسمیت پر دنیا چې کله سازمان ملل هغه ګوند راجستر نه کړي هغه یې تایید نه کړي نشي کولی ګوند جوړ کړي ولې د منظور پښتون په شپږو کلو کې غټ ګوند شو چې تر څو په ټول پاکستان کې غټ ګوند دی صحیح ده ځکه هغوی په رسمي اصطلاح شه زما غوندې سړی د ځان مړ کړي ولا کل تر د ګوند جوړ کړي پوهېږي ځان هلته چې پوهېږي چې دلته د شاته یو غټ بنسټ دی هغه نه یو بل هغه دی نه هېڅ شی نشي کولی نو زه فکر کوم بهترینه لاره دا ده چې د وینې د هر ورور د هر خور زورولو لامل نشو تر څو کلمې ته توهین ونشي کلمه د وروره دغه کې کلمه ده راځه ته یم جګه زه به یم جګ کم یو ورځ داسې هم راسره وکړي چې 3 ورځې به ستا بیرغ افغانستان کې دواړه یو د بله جګ کړي بال د هغې ټول په خوشحالۍ تصمیم ونیسئ چې نور به د دې نه بعد ملي بیرغ یو ټول به راټول کړو هغو ته به ټولو بیرغونو ته چې د وطن کې د هر ګوند هغه دي ټولو ته به احترام وشي یو ځای کې به کړي
صحیح دی ډېره ښه خبره د امارت بیرغ لږ پورته کېدو چې ځکه دې کې هم کلمه ده او هغه به لږ ډېر احترام ورته وشي نو بیا دا چې دی دا ملي بیرغ دی دا به په دنیا هم جګ کي په وطن به هم جګ وي په فوج کې به وي په هر هغه کې به د دې ټاپی یعنې هر هغه کې نه باید کلمه ولګول شي ډېر ښه ډېر ښه نو دا زما غوښتنې دي زړګی او ستا غوښتنې اخرنۍ څه دي زما هم دغه غوښتنه ده پوه شوې چې زما هم دغه غوښتنه ده زه خدای دې رېدله زه د هر څه پوه چې په دا خپل بیرغ باندې د انتها ډېر زیات خوشحاله تر دا دې دغه چې تا وویل ټول افغان به در دغه بیرغ لاندې دغه زړه یې دغه ورکوي وادي رېدله چې پوه چې در دغه بیرغ لاندې پوه شوې ټوله کاري صاحب سلام علیکم ماشاءالله خبرې خو ټول وکړلې خبره داسې ده د بیرغ خو دغه لاسونه پره ګوري څوک شته نور که موږ هسې نه هغه ځان ته نسي تللی یو څو کسان شته دی ګوري دلته چې ما ته سیستم صحیح کار نه کوي نو مقصد خبره دا ده اشرف غني بیچاره ګوره څو کاله دا د خدای خیر موږ خو تاسو څوک چې ژوندي هستې هغې لایکونه ورکوي چې پته مو لګي پوه شولې نه منو ګل مرجان د خدای غر کې دغه بیچاره نه کار ته پرېښود نه هغه ته پرېښودلو چې هغه غریب مجبور شي راشي په برخوټو به ماګام ته راځي والی ته نه اوس همدو پوهېږي همدو سره دا خلک پوهېږي که نه زه هغه سپورټ نه کوم اصلا خو زه سره دغه دوه شي باندې زه دو سره هغه نه کوم سپورټ یو بیرغ زه ورسره چې دو زما یو بیرغ درې رنګه بیرغ جي کي او د سیاسرو ته تعلیم خصوصا پښتنو ته موږ زه په دې خبر آیا ته ما سره راواشې نه خو زموږ پښتانه ډېر بې سواده پاتې شو که تاجک ته هزاره د آر یو د هغه په تعلیم کې هلته که دفتر ته م زه ډېر لاړم اته دفعې داسې شوی یم چې افغانستان زه اته دفعې تللی یم کال کې آر دفتر ته به چې ځلم پارسیوانه ما لیدل هزاره ولیدله خو پښتانه به نه و هلته پښتانه ولې چې بې سواده پاتې دي نو د موږ دغه دا ملایان چې باید هوښیارتوب کار وکړي چې اول پښتنو باندې باید تعلیم جبري کړي آیا دا تعلیم دي جبري کولو زه اولین د سپورټ کوم تعلیم دي جبري کړي او د رنګ بیرغ دي جګي کو دا خبره او کدا نه جګي خدای دې خپل بس کچیرته ګوره زړګیا که زه یو چاته د دې یو څه زه مخکې کوم او یو خو مخکې د دې چې هیڅ دنیا پېژندلې نه دي او بله خبره داسې ده چې دوی یو داسې کار کړی دی چې دنیا ته د خوله بنده شي چې ته نشې کولی چې اوس د دې چې هر یو دي ګوره د دې به داسې یو کس نه چې هغې کې دې پټګۍ نه وي خو ظالمه خو دغه پټګۍ چې ده دا به سړی یو چېرته ته مسجد ته به ته یا به کوم هغه دی چې بېادبي دي ما ګوخانه کې مو ولاړ دي دا غټه پټګۍ هغه کړي وروره پټګۍ خو خپل کلک کارګري ځای کې کارګري کالي واغونده نو زه فکر کوم زړګیا خبره داسې ده چې د دې یو قسم نه لري چې هغې باندې ته باس وکړي یو ځای کې راوړې ویې لګې دې چارې وګوره ما ته راغی هغه تور داسې د هغه پټګۍ داسې بدنامه شوي والله په بالله زړګیا چې په خدای باور وکړه مخکې ما وهه د ملا یعقوب ما اواز خو ډېر بند و بس اواز مې ډېر بند و نه او صحیح راځي اوس صحیح شو وایي دا خو ما دومره خبرې وکړلې لاړې دې دلته صحیح نو زما خبره داسې ده زړګیا چې لکه حقیقت خبرې داسې یو څه وشي چې چاته لکه ثبوت وړاندې یو شی کولی اوس څنګه به د دې هغه وکړي یو کس دی بغیر د پټګۍ والا دومره نه اخلي وروره سړی خو عادي یو وخت کې هغې که نه چې یو کس دی راشي یو څوک ستا په هکله باس وکړي بغیر د دې چې تا دا پټګۍ والي دا خو داسې نه دی چې لکه په هر هغه کې که نه لکه صحیح ده زموږ د پښتنو یا زموږ د ملک یو هغه دی خو کله چې یو غټې جرګې یو چي هغه خو بغیر نور بغیر د هغې نور تاسې تشناب کې لکه چې ستاسې په نه خبره پټګۍ او دا شو دا انسان جهالت ځکه په جامه انسان نه بدلیږي او جامه مطلب پټګۍ د واغوسته هغه د واغوسته خبره بالکل صحیح ده دا ځوانان نه مني ورسره هغه پخواني خلک هم نه دي خیر هغه بعضې موږ د میډیا او د شینې کې ګورو که نه موږ خپل تر زامن دي هغه دومره کار هم نه لري که نه خلکو سره موږ تر خپل هغه کې حکومت کې وظیفه کوي ویلې نه څه مشکل نشته اوس دومره هغه نشته دی خو بعضې پکې داسې یو د جاهل انسان پیدا شي داسې خبره کې دا پټګۍ منګۍ نو بس مهم شی دا چې تعلیم ته دومره زور ورکړي او تعلیم چې زه وایم پښتانو ته خلاص پښتانه د تعلیم ته دومره زور ورکړي چې آیا که سړی که سړی باید دومره زور دی ورکړي چې بس جبري کړي لکه د فرض مست جبري بس د فرض غوندې لیکي پوه شولې نو د موږ پښتانو چې دا بې سواده پاتې چې دا پښتانه یادومه زه په دې نه یادومه چې خدای نه زه ټول افغان کړم خو اوس زموږ پښتون تباه دی بې اتفاقه دی اصلا موږ دا خو وایو ګوره تره زوی جګېږي بل تره زوی وجني دا ولې بې سوادي پاتې ده د مور تعلیم نه یې کړی مور چې تعلیم نه یې کړی هغه اولاد ته څنګه تربیه وکړي پلار خو ټوله ورځ په سهارا وي نو د موږ پښتنو چې دغه دی یو تعلیم ته باید موږ زور ورکړو بس چې په سیاست یې کار شي معنی باید تعلیم سپورټ وکړو چې تعلیم د دوه اجازه نه ورکړي بیا زه د دوه اصلا چې اوس هم دونه نه کوم په دې باندې بیا زه سره نه مانم نو خیر موږ هم دلته خارج هېواد کې اوسېږو نو دلته موږ خپله ډېر ګورو دغه
دا کوم پرستی دا شینه لکه وګوره موږ پښتانه چې زکه خپل زغړ شي په خدای قسم کنه مور او پلار ته دا کوم پرستی خدای خو آیا دا نور کومونه چې دې زنمونه نه اخلم په همدا پنځشیرین شو دا خو دی خو د موږ پښتنو سره سي یو د زړه نه د هغه نفرت لري دو آیا کومه اوس دغه همدا د اشرف غنی بابا بیچاره څه کړی ګوره ولې نو کنه دا زړه کې خبرې کوم کاری صاحب خدا دې راوله بخښه دی ودی ورېدل موږ باید ودی ورېدل ټول کوڅه کتاجکی کوزبکی ټول زموږ سیکانی باید موږ بوغو ته ډېر احترام وکړو ودی ورېدل چې په سونه به ټول زموږ ورونه دي نه زموږ څخه جلا کیږي نه موږ د دې څخه جلا کیږو یو پښتنه زبل لرم یو پښتنه زما بل ده یو پښتنه زما د نظر یو بل ده حل لار یو ورس کې معلومیږي صحیح ده یو ورس کې وسلکه یو د پک ټول منګه اتفاق یو کارو کنه که منګه خپل واک ځان حسابو او ټول خپل افغانان یو د بل دنیا سره ارڅ چې کوي هغه سره بیا بیل لکه خبرې بکو هغه بکو هغه سره تعلقات هم دنیا سره به خو ساتي ځکه ستای افغان یو ځکه زی هغه کینو چې ته هغه نه پر امنیت یا هغه ضمانت نه کوي هغه ستانه کینو دا خو بیا نشو کنه دنیا سره بیا دنیا نه وتلې نو خبره بل دسی ده چې بل به دسی وکړو چې دا ټول راټول شو او یو ورځ یو وټاکو په تلویزیون کې دنیا یا ولی من هغه رښتینی رای ته نزیو چې یو سړی زی خپل پور تذکره هر څه اخلي او چاته وي زه زما غره پرته هغه ته رای ورکوم دا زما د نظر نه پر صحیح دی هغه حق خو د هغې نه باید څوک واخلي چې هغه څوک وکړي هغه غواړي د کلي استاد دي څوکي د ستا لور مکتب ته ځي ستا د لور مکتب معلم څنګه دی څوک دی مثال همدغسې د زوی دی نو همدغسې لکه اصلاحاتو ته هغه وشي یو بله خبره داسې ده یوه ورځ دې رایه ورکړي یو ورځ دې رایه ورکړي چې هر چا ګټله ډېر یا هر چا ډېر هغه لرل هم هغې باندې به ټول هغه وکړو 5 کاله دې هغه وکړي بیا به بال د هغې بیا رایه ورکړو بیا به رایه ورکړو دغسې ضرورت نشته چې لاړ شي هر سړی زما د نظره خو که موږ واقعت رښتیني مسلمانان یو او موږ فتقوا الله وایو نو زه وایم چې د فتقوا الله خبره باید ومنو فتقوا الله د الله نه ویرېږئ واصلحوا ذات بینکم یعنې خپل منځ کې سوله وکړئ واصلحوا ذات بینکم خپل د منځه نو زه وایم چې دغه فتقوا الله واصلحوا ذات بینکم نه باید موږ ویرېږو چې تاسو نور جنګ مه کوئ خپل منځ کې سوله وکړئ جرګې وکړئ مرکې وکړئ دا آیات وایي زه نه وایم الله وایي دغه کار ولې موږ یو ورځ کې اوس ګوره افغانستان کې مسجد پنجشیر وي موږ نه منو کندهار کې خلک راجګېږي نه موږ نه منو سیاسون پخواني نظام راجګېږي موږ نه منو دا نو شیشه شو هر سړی پکې تم بکړي خپل ملک نه منو ګوره په اتریش کې یوه غونډه وشله د مقاومت والا هغې څنګ کې اخواته بله وه هغه د هغې په خلاف وه نو دا دنیا خو موږ کنفیوز کړي چې د چا ملاتړ وکړو ولې زه وایم که یو کوي که نه خو ټول به وي چې دغه زموږ اواز دی که نه ټول به یو وي او که دا وایي چې زه داسې کوم اول ته ته هسې کوې نو بیا څه جوړېږي دې نه بې اتفاقي هغه دنیا میرانه کړي چې د دې نه بدتر شي هغه معامله به یوه لار به مخته نه ځي سړی پوه چې ستا خبره ده پوه چې په هغه یو بیرغ یوه زبان یوه پوه چې مسلماني پر هغه یوه لار باندې ودرېږي چې ټوله پر هغه باندې امین کړي زه ګوره یو لاره بله لرم کلونه موږ جنګ کوو دغره حتی یو بل په سر باندې کلمې لګولې دوی به ویلې هغه ویله په دا سر هغې به ویلې دا ویله په دا سر دوی مګم خپله نه ویلې تاسو نه دي اورېدلي چې په دا سر یې ویله زړګیه تا خپله نه دي اورېدلي دا جنګونو کې دا 20 کاله کول نه ویلې په سر به کلمې لګولې وې بیا موږ دنیا ته مخ دلیل وړاندې کوو بیا موږ دنیا ته دلیل وړاندې کوو چې موږ د اسلام دپاره جنګېږو که زه اوس دا خبره وکړم یو سړی به ما واخلي موږ به مې کوي ولې ته اعتقاد کوې وورو زما اعتقاد ته وګوره بیخ ته وګوره زما د اعتقاد د نیوکې بنسټ ته وګوره چې زما غوښتنه څه شی ده زه وایم کلمه ولې ژغورئ نه مسلمانانو دلته م لګولې نور یو د بره جوړ نه راځي په دا سر سره خو دغه خو نه دی که حفاظت یې وکړي هلته یې کېدی که خورئ خو نور به چینجان غوندې وی خورئ خو دغه کلمې ته خواخوا ته کېدی ولې په دین باندې جنګ هستئ په والله په بالله موږ په دین باندې جنګ یو که زه درته دروغ وایم ملګرو زه به په هېڅ دین مسلمان نه یم د زړه نه درته وایم څنګه موږ یو دوغره نفرتونه دین کې لرو چې یو ټوټه کې دې ولکله هغه یې نه مني بل ټوټه کې دې ولکله هغه یې نه مني دا کومه سي دین موږ فالو کوو موږ دنیا ته کوم ثبوت کوم دلیل وړاندې کوو چې موږ څه کوو ای مسلمانانو زه به مړ یم ژوندی به یم زړه مې پړسېدلی دی زړه مې د دغسې دغه د سیاسونو ولې زه وایم داسې یو چا سره نه درېږي چې ستا حق غواړي په والله په بالله د زرې دوغره زرې حساب درته درکوم د رب سره مې واده ده چې د چا حق به نه خورم ځکه حق چې دی سور اور دی اور او الله دې ما ته هغه وس نه راکړي چې زه په خپل ملک ډز وکړم دا مې ارزو ده او خدای مې دې همدقسې ملک کړي چې تر څو مې دغه ډز مجبور نه شم کوم ځای کې مې څوک ولي او زه هم هغه شم که نه زما منظور دغه دی چې ډز دې نه وي
د ملک د لز او زورول دي نه اوس ګوره مثال ته والله په بالله زلګیا ناوړه که هغه چې دي چې هیڅ دین کې ثبوت نشته ورته هیڅ په دین کې یعنی ما ډېر په دین باره کې سرچونه کړي په دین کې هیڅ ثبوت نشته دی چې یو سړی دی مثال